السلام علیکم ملګرو، ما سره دا یو نظم دی، دا به در سره نن شریک کړم. د دې عنوان دی سپینې سپینې ووایه. منیر صاحب وایي چې سپینې سپینې مه وایه، خو دا نظم دی. د دې عنوان دی چې سپینې سپینې ووایه. نو نن مې درته هغه سپینې سپینې بیانوم کوم چې زموږ په دې معاشره کې کېږي. څونه چاپېرچل چې دا هم په دې باندې دی. نو راځئ چې نن یې در سره شریک کړم. مخ په ښکته به روان یو، که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه طریقې وکړو. مخ په ښکته به روان یو، که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه طریقې وکړو. بس د چا نه به شروع کړو، د باچا نه به شروع کړو، سی به ټول به پکې یاد کړو، د هر چا نه به شروع کړو. د سرونو سوداګر شي نو هغه زمونږ رهبر شي، د دنیا مطلب پرسته بس هغه مشر اکثر شي. کمل قرآن شي که تالان شي، خو لالچ یې د ډالر شي، چې 15 کاله یې پوره شي، چې بینکونه برابر شي، نو بیا وتښتي یورپ ته، بیا د بل سړی نمبر شي. د غریبو وینو اوس کې څوک چې دلته طاقتور شي، که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو. مخ په ښکته به روان یو. د وزیر قصې ته غوږ شه، د بل پیر قصې ته غوږ شه، چې د روغې کاروبار دی د مشیر قصې ته غوږ شه. د غریب په حق تالان دی د موزیر قصې ته غوږ شه، که رښتیا دې چېرته ووې د زنځیر قصې ته غوږ شه. د وعدو خپلو منکر دي د کافر قصې ته غوږ شه، بس عوام دوکه کول دي د ضمیر قصې ته غوږ شه. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو. مخ په ښکته به روان یو. منستر که ایمیني وي د دوی بل شانتې نخرې وي، بس غریب دوکه کول دي چې زمونږ امپیري وي. خیر خبر مې هله اخلي چې الیکشن ته تیاري وي، خپل خپلوان ټول نوکران کړي، خپل خپلوان ټول نوکران کړي، د غریب تشي اسرې وي، چې زمونږ په ووټ پاس شي داسې ورک شي سم پیري وي. خزانه به خالي کېږي چې لګیا پې ازمري وي، که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو. مخ په ښکته به روان یو. انجینر که ټیکهدار وي د دوی بل شانتې روزګار وي، سړک لاره چې پخه شي مدام پسې دغه کار وي، ګیس اوبو پکې راشي ماتولې بیا دوبار وي، بیا د ملک خزانه لوټ شي دا پیسې هم د سرکار وي. کال پس بیا روډونه جوړ شي، بیا کیبل والا تیار وي، خزانه لاړه تاله شوه د دې څوک به ذمهوار وي. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه طریقې وکړو. مخ په ښکته به روان یو. د ډاکټر څه پوزیشن وي ټول داروی د کمیشن وي، که مړ کېږي که روغېږي دغه سلیکشن وي، که دانه په غریب راشي دی وی لوی به اپریشن وي، دا پیسې تر کومه راوړي د غریب دغه ټینشن وي، دا د سپینې جامې غله دي د ډاکو سره کلاشن وي، غریب کور او څاروي خرڅ کړي اخري دغه آپشن وي. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه طریقې وکړو. مخ په ښکته به روان یو. که قړتو که عدالت دی دغه ځان له مصیبت دی، بېګناه پانسۍ ته رسي چې د چا پکې غربت دی، قاتل دلته بېګناه شي چې د چا سره دولت دی، غریب کور پټینه خلاص شي مرګ ترې وشي ضلالت دی، قاتل میاش پس بیا بری شي د غریب څه اهمیت دی، د انصاف چغې د روغ شي دلته هم زور او طاقت دی. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه طریقې وکړو. مخ په ښکته به روان یو. د زکات چرمین لراشه په دې سات چرمین لراشه، خپل پردي پکې شروع دي د خیرات چرمین لراشه، مارکیټونه یې ټول جوړ کړل دومره زیات چرمین لراشه، چې غریب ورشي وای نشته ملاقات چرمین لراشه، بې حسابه امداد راشي کړي میرات چرمین لراشه، ښه پوهېږي خو په ځان دي د خپل ذات چرمین لراشه. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو. مخ په ښکته به روان یو. عجیبه بې انصافي ده دلته ښه بې انصافي ده، که ملکې او که خانې ستا جرګه بې انصافي ده، قتل رور وکړي صاحبه دا سوره بې انصافي ده، که لوریانې خرڅول شي دا قصه بې انصافي ده، نوکري په مخ انسان د ستا کوڅه بې انصافي ده، د دې هر څه نه منکر یم ښه په ښه بې انصافي ده. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه طریقې وکړو. مخ په ښکته به روان یو. په یو بل پسې لګیا وي، که د هر جومات ملا وي هر یو وایي زه پوهېږم دغه بل خو به لالا وي، د منبر ډزې شروع وي چې مطلب یې د دنیا وي، عوام خپلو کې په جنګ کړي سمه جوړه کربلا وي، حق به څرنګه بیان کړي چې د چا په زړه کې غلا وي، ټول ملیان مې مطلب نه دی بعضې خامخا وي. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو. مخ په ښکته به روان یو. په ټولونو کې کمی شته، ایمانونو کې کمی شته، بد پخه کې ګډول دی، دکانونو کې کمی شته، سپک د درون په ریټ خرڅېږي، په میلونو کې کمی شته، په اوبو کې اچول دی، په نیتونو کې کمی شته، شات بیا په مونځ کې داسې وایو په سپونو کې کمی شته. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو. مخ په ښکته به روان یو.
ناخبرو خبر نشوي، مسافرو خبر نشوي، ستا امداد غریب له نزي زورورو خبر نشوي. تش د مکر جړه اوره د نهرو خبر نشوي، دلته ستا په پیسو چور دی د ډالرو خبر نشوي. د هوټلو مارکیټونو د کوارټرو خبر نشوي، دې مایکونو والا لوټ کړه ای ملګرو خبر نشوي. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو، مخ په ښکته به روان یو. د اسکول د استادانو بیا د بلشن ظالمانو د غریب بچوړي شاته مخکې کینې د خانانو، غریب نه چرته څه واوري نه څه وویني یارانو. د غریب بچو ته سخت وي حال وي ښه د مالدارانو، د مالدارو بچي پاس شي ښه په نقل و خیارانو، بیا دیاړی ته ښه اوزګار شي بچي پیل شي د خوارانو. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو، مخ په ښکته به روان یو. نو وابړه عجیبه کار وي، د دوی بل شانتې روزګار وي، ټاسمرمر له پیسې غواړي، دغه کار خو د سرکار وي، بجلی دې خلکو ته پرې وي بلې ما پسې امبار وي. په تعلق کونډې لګېږي چې د چا په خوا کې تار وي، دلته هر سړی کامچور دی خو بس لاس د برې کار وي، بس د قوم پیسې خوړل دي چې د چا سره اختیار وي. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو، مخ په ښکته به روان یو. د ډیمونو پیسې څه شوې، سیلابونو پیسې څه شوې، زلزلو په نوم راغلي د امدادونو پیسې څه شوې، تا پرې کور جوړ کو صاحب جوماتونو پیسې څه شوې، د پښتون په مرګ اخیستې د سرونو پیسې څه شوې. عجیبه غونته کې سوال دی د جنګونو پیسې څه شوې، خلکو بیا یورپ ته ویوړې د بینکونو پیسې څه شوې. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو، مخ په ښکته به روان یو. مالدار نورم مالدارېږي، غریب نورم غریبېږي، هر سر یې ټونه خېجي، ساربه خپه کې سربېږي. دا زما د قوم روپۍ دي چې بهر ملک ته چلیږي. زه یو وخت ډوډۍ ته جاړم ستا بینکونه دې ډکېږي، مرګ مې ځکه دیواله شو، پیسې داسې ترې غیبېږي. د خپل حق تپوس خودار دی ګنې څوک پرې نه پوهېږي، د خپل حق تپوس خودار دی ګنې څوک پرې نه پوهېږي. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو، مخ په ښکته به روان یو. زه چې څه وایم رښتیا دي، سپینې سپینې دي صفا دي، که په دې را سره نځې زما او ستا لارې جدا دي. څوک به ماته لیونی وي خو رښتیا حقیقت دا دی، هر څه دې خاوره کې شته دی بس چې هر څه په دنیا دی، هر څه دې خاوره کې شته دی بس چې هر څه په دنیا دی. آخرت د خلکو هیر دی ای سهاره د دنیا دی. که زمونږ داسې حال وي مونږ به څه ترقي وکړو، مخ په ښکته به روان یو. که زمونږ داسې حال وي مخ په ښکته به روان یو، که زمونږ داسې حال وي.